زموږ په پښتونخوا کې باچا خانو باچا خان هم یو تحریک شروع کړو د پښتنو د شعور د پاره. تاسو نن وینئ باچا خان څونه وخت وشو چې تیر شوی دی. په بلوچستان کې خلک پیژني، په افغانستان کې خلک پیژني، په پښتونخوا کې خلک پیژني، په عالمي دنیا او نړۍ کې هم خلک پیژني چې دا هغه لیډر چې د خپل قام د پاره فکر کړی و. د خدای د پاره پښتنو سانونو پیژنئ، ستاسو د پاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي. چې کله کله به ستاسو مخالف ډلې نه هم ستاسو پیروکار جوړیږي، ستاسو همکار به جوړیږي، خو که چېرې ستاسو په ژوند کې او په اداره کې یو مقصد دی. اوس ډاکټر کینګ خو د امریکې مثالو زموږ په پښتونخوا کې باچا خانو باچا خان هم یو تحریک شروع کړو د پښتنو د شعور د پاره. تاسو نن وینئ باچا خان څونه وخت وشو چې تیر شوی دی. په بلوچستان کې خلک پیژني، په افغانستان کې خلک پیژني، په پښتونخوا کې خلک پیژني، په عالمي دنیا او نړۍ کې هم خلک پیژني چې دا هغه لیډر چې د خپل قام د پاره فکر کړی و. دغه شانتي ګاندیجي د هندوانو د پاره فکر کړی و. تاسو ورته وګورئ لکه جامه یې پوره جامه نه ده، خو بیا مو پسې خلک لګیا وو او خلک به د پسې چې کوم دی نو د دې پیروکار جوړ شوي وو. نو مطلب د دې خبرې دا دی چې ستاسو په ژوند کې مقصد وي نو دې جامې نامې ته خلک بیا نه ګوري، خلک بنګلې او سټیټس ته خلک نه ګوري، خلک ستاسو ګاډي ته نه ګوري، ستاسو مقصد ته ګوري. دغه شانتي یو بل کسو حکیم محمد سعید صاحب د دا سټوري به زه لږ په ډیټیل کې بیانوم، نور به مختصر بیانوم. حکیم محمد سعید صاحب دا سټوري به زه تفصیل کې بیانوم چې اکثر مونږ خلک وایي مونږ خو سبق نه دی ویلی، مونږ خو ښه تعلیم نه دی کړی، دا نور خلک ځکه مخې چې دوی ښه تعلیم کړی دی. نو حکیم محمد سعید صاحب تر میټرکه پورې تعلیم په خپل کور کې کړی دی، د خپل مور نه یې کړی دی. ځکه زه تاسو یم چې تاسو ډېر سبقونه ووایئ چې ستاسو را روان نسل پوهه شي چې هغې ته بیا دا مسله نه. نو حکیم محمد سعید صاحب مور څونه غټ کمال کړی دی، دې ته په کور کې سبق خولی دی، پس ته یې نه دی بیا کالج ته تللی دی او بیا انقره یونیورسټۍ ته تللی دی او بیا پی ایچ ډي کړې ده او پس ته هغې نه چې کوم دی نو حکیم محمد سعید صاحب راغلی دی او خدمات یې ورکړي دي. دغه یو مور چې تعلیم یافته مور وه او نیکه مور وه او یو ښه سوچ یې لرلو، د هغې د وجې نه څونه کار وشو. حکیم محمد سعید صاحب چې کوم دی نو هغه 10 لاک پرسکرپشن لیکلي، 10 لاک پرسکرپشن تحقیقي څیزونه لیکلي دي. دوايانې خلک لیکي که نه چې ستا دا مرض دی، دا دوی، دا مرض دی، 10 لاک پرسکرپشن یې لیکلي دي. 80,000 ریسرچ بیس پیجونه لیکلي دي. دا د خواتین کا رساله و، دا د بچو کا نونحال کا رساله و، دا مختلف رسالې به ایستلې او د هغې مسایل به حل کول، د مرضونو باندې به آرټیکل لیکلي. نو 80,000 پیجز یې لیکلي. حکیم محمد سعید صاحب همدرد لیبارټري جوړه کړې ده، حکیم محمد سعید صاحب همدرد میډیکل کالج جوړ کړی دی، حکیم محمد سعید صاحب همدرد یونیورسټي جوړه کړې ده، حکیم محمد سعید صاحب گورنر سند پاتې شوی دی، حکیم محمد سعید صاحب 5 ځای کې مطب او حکمت چلو، په پیښور کې، په حیدرآباد کې، په پنډۍ کې او په کراچۍ کې خپل مطب به چلو. زمونږ استاد دی یمین الدین صاحب، هغه وایي د ده ګاونډي ما ته خبره کوله چې دی کله هم مونږ د سهار مونځ کې لیټ نه دی لیدی، کله هم مونږ د سهار مونځ کې لیټ نه دی لیدی. نو دا صرف نه چې میډیکل کالج او یونیورسټۍ نه چلولې، د مونځ هم دغه حال او د مور تربیت یې دا و چې دی وایي چې کله مونږ روح حفظه جوړه کړه ده نو روح حفظه به ډېره زیاته خرڅېدله، ډېر غټ مارکیټ یې و، لکه خلکو به ډېره اخیستله. نو ما مور ته وی چې دا روح حفظه ډېره خرڅېږي. مور مې راته وی چې بچي دا به وقف کو د یتیمانانو، غریبانانو، بې څوکه خلکو تعلیم و تربیت او خیر ښېګړې ورپې کوو. نو تاسو نن هم کو روح حفظه وګورئ، په هغې باندې لیکل شوي دی وقف. نو هغه پیسې نن هم د هغې ثواب دوی ته او د دوی مور ته ورسېږي، روان به. نو ځکه زه وایم چې داسې یو انسان چې سکول یې په کور کې ویلی دی دونه غټ کار کولی شي، نو ماشاءالله تاسو خو تعلیمونه هم کړي دي، چا پکې ایم ای کړی ده، څوک پکې ماشاءالله اوس ام فل کوي، ام بی ایس کوي. نو تاسو انشاءالله د دین هم غټ کار کولی شئ، خو بشرط د دې چې موږ ځان له یو ویژن او ګولز موږ ځان له سیټ کړو. د خدای د پاره پښتنو سانونو پیژنئ، ستاسو د پاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي.